ما مخکې مرز وکړو چې تیر نظام زمونږ د تره زوی نه و. یو نظام و په افغانستان کې حاکم و لکه تا غوندې چې ته نن حاکم یې، هغه هم تا غوندې یو امریکایي و، ته هم هغسې یو امریکایي یې. نو ګوره د خبره دې ته د دوم چې د امریکایي بچی اوس ګوره وروره ورور نه یم، امریکایي ته ورور نه وایه. زه امریکایي یم، ته د امریکایي بچی ته ما ته په ورور نارې ویلې وایه. ته خو زما دا خبرې واوره که نه. دا خبره ستا دا خوله ستا دا خوله مرداره ده، ته ما ته په امریکایي وایه. ګوره ستا نظر مردار دی، ستا دا عقیده مرداره ده. ته بېادبه غږېږه مه، دا لایف دی ښه دا بیا ته یم امریکایي، هغه یو امریکایي و، زه هم هغه نظام د امریکا و. کوم خلک چې د امریکا سره په څنګ کې ولاړ وو هغه لاړ. ولسوالۍ دې ونه نیو په 11 ورځې ټول افغانستان کې داخلېږي، تا کې دومره زور د کومه پیدا شو بیا؟ زه تا ته یوه خبره کوم، امریکا خپل یو بچی ته خپل بچی چې نه نووځه. زه تا اضافه خبرې ته نه پرېږدم. یوه ولسوالي مې له تا ولې ونیوله؟ یوه ولسوالي اول واري کې که زه د پاکستان کس وم، زه د پاکستان بچی ته ما بولې، زه د پاکستان په اشاره کار کوم. ستا غیرت او د اروپا غیرت چې بیا یوه ولسوالي ما ونیوله، یوه اول واري یوه ما څنګه ونیوله؟ په سنګین دي له ما سره په زرونو خلک وجنګول. یوه سنګین مساکله په ولسوالۍ باندې تا په زرونو ټانګان د دې ټوله دنیا شاهده ده، او د یوه سنګین ولسوالۍ ته تا دومره بند شو. دې نت سلو ده مهرباني خوجه سر. وروره که حق وایه حق تریخ دی که نه. اوس دی وایي چې زه امریکایي نه یم. ته د کومه راغلی چې امریکایي نه یې؟ په 11 ورځو کې ټول افغانستان نیسي، 20 کاله وهي یو ولسوالۍ نه نیسي. حق ته حق ووایه. ګوره ستا دلته مختور دی چې ته د 11 ورځې خبره کوې، زه د 20 کاله د مبارزې خبره کوم. ته د 11 ورځې تا 20 کوره دغه نه و، تا سره په څه شي نه و؟ ته چېرته ناست ته دا ووایه څه شي نه و؟ زه به د هرې ولسوالۍ، د هرې قریې، د هر علاقې تا ته پوره معلومات درکړم چې 20 کاله مخکې په کوم ولایت کې ته ما ته ووایه. ما هم پکې ژوند تېر کړی دی. ته هغه وخت تا ژوند نه دی تېر کړی. ساکنه ولسوالي تا څه وخت ما چې جهاد کول ته پیدا هم نه وي. صحیح ده، ستا به ډېر وي، په عمر خبره نه ده. زه تا ته وایم چې د ساکنه ولسوالي تا څه وخت د لاسه ورکړی؟ ته ما ته خبرې چل مه راښیه. تجربه نه لري، که څه تجربه لري، د تجربې خبره نه ده. ته اوس چېرې ناست یې؟ تجربه دغه خلک نه لري چې په خارج کې دلته ناست یې، ته د تجربې خبره کوې. خارج او داخل پرېږده، دغه نظام باندې ته هم حق لري چې نیوکې وکړې، زه هم حق لرم، ټول افغانان یې لري. زه داسې نه یم چې دغه نظام د ړنګ شي. دا نظام د مهرباني وکړي، ځان دې اصلاح کړي. نو چې ته د نظام په ړنګېدو نه یې پسې، خو ته دا ووایه چې په دا نظام کې دغه کمي ده. وروره الله پاک دې دا اصلاح کړي، الله دې زموږ مشرانو ته توفیق ورکړي چې دا اصلاح شي. او د دې بل ورور په خبرو کې دغه هلمندۍ ته چې تا ته کوم نیوکې وکړې، دا د ټول افغانانو ته ما ته وایه. ګوره تاسو په خبرو کې دا خبره یاده کړه چې ټانګونه څه سوه، د کولي وردګانو ټانګونه د روسانو د وخت څه سوه. زه تا ته وایم چې د کرزي او د اشرف غني په حکومت کې تاسو ورسئ، ټوله دنیا په دې خبره ده. داسې قراردادونه د اوسپنو روان وو د پاکستان په طرف، په دغه جمهوریت کې د هرات څخه، د شندنه څخه، د کابل څخه، مکمل د مزاري څخه، مکمل د څو ولایتو څخه پر بارډر باندې د ویش یو موټر باندې تعدیل د قهرمان یو وخت لږ وخت راکړه مهرباني. د قهرمان عبدالرازق شهید دې شهید نه بولم، شهید د هغه ورور تعدین خان 1500 لیټر په یو وخت موټر باندې غونډه ټیکس غوښتي، د بدمعشۍ ټیکس چې ټول کارونه د موټر خلاص کړي وای په موټر. ودرېږه زه درته وایم ټوله دنیا په دې خبره ده. تعدین خان زما یو خپل نه میاشتې په شخصي جیل کې وساتو چې د ده په هغه باندې د 9,000 ټنه اوسپنو حساب و، هغه ځنډولو. دا اوسپنه هغه وخت روانه وه، د 20 کاله په دې نظام کې روانه وه، اوس بنده شوه. تاسو په دغه حقیقت ولې بندګانې د هلمندۍ صاحب خبره لږ واورئ. دا ګوره امیر صاحب چې ته وایې که نه چې ته وایې دا اوسپنه تله، نو بیا ته دلته څنګه دعوه کوې چې ما 20 کاله جنګ کړی، ته بیا چېرته د غولو خوراک ته لاړو چې دا اوسپنه راته ویلې مخه نه نیوله؟ خلک به چا نیول؟ دا خلک چې ته وایې ته وایې چې ولسوالۍ د موږ سره وي، ټول کنټرول د موږ سره و، د تا نه ویلي په دا لیرو دا اوسپنه تله؟ د ولسوالۍ څه ما بندي کړي وې، ما بندي کړي دي.
زوام د مرکز روان دي د جلال آباد د وخت کمی ثاني چې زما په امیر صاحب دې کې ما سوال دی امیر صاحب ما طرف نه جوړو نه د افغاني زم افغان تعدین په وخت کې د قندهار سوسپنه د کابل سوسپنه د مرکزو سره د عراق سوسپنه امیر صاحب مرکز به زما په لاس امیر صاحب خو زه د توام او زه تا توام او امیر صاحب متدیر خبرې کوي امیر صاحب نو خبره امیر صاحب لږ وخت راکړه ستا قربان شم لږ وخت راکړه زه دا خبره سوالونه به ما د یاده وځي دا سوالونه به ما د یاده وځي امیر صاحب خیر د وخت د تدریک خو په دغه باندې یو بل تسپکاوي نه کوم امیر صاحب ته دویم راغی تا د رئیس جمهور خبره وکړه چې دوه رئیس جمهوران وو زه موږ نه ویل چې دوه نه وو که نه وو هغې ته تا کافر وي صحیح ده تا ورته کافر وي کافر پتوا وکړه شل کاله وجنګېدی او کافر پتا اوس خو ته اسلامي امارت یې برادر دی یو رئیس وزرا دی دوه امیر المؤمنین دي ته درې شوي دا به په ځای پرېږدو صحیح شوه دویم برابر خبرې جواب درکوم جواب راکا امیر صاحب تا بله خبره وکړه چې تادین خان پیسې اخیستې تا د کاندار والي وفا صاحب په هغه کې بولده کې چې کومه لیوا پراته ده لیوا ښاروالي او کمیسنکاري کوم کانټینر چې پاکستان ته راوړي چې په جمهوریت کې 15,000 روپۍ اخیستي ته اوس 4,15,000 اخلي د کمیسنکاري یو منټ اوس خبر ته غوږ ونیسه د کمیسنکاري خو زه د خبرې جواب کوم یار یو منټ زه دا خبره خلاصه کوم د کمیسنکاري د جمرک سره څه کار دی دا دی یوه د ښاروالۍ د جمرک سره څه کار دی دا دی دوه د لیوا د جمرک سره څه کار دی په هغه ځای کې تا لکان ودرولي یو تجار په بیزته کوي په بیا کوي نو کاري سي محترمه تاو دي ما به څه پته خو ماته کافر ویني بیا خو ته ما نه په قسمت قدم مخکې ور مخکې شوي اوس مهرباني وکړه زما د خبرې جواب واوره زما د خبرې جواب واوره ګوره دا نه وډارېږي موږ مسلمانان کلمه وایو د خدای نه وهم وکړي ګوره سترګې پټې کړي ځیګر ته مخکې ګورئ دغه پیسې چې طالبان اخلي دا د هر ګمرک و مخې ته ګوره تاسو زه درته معلومات نه لرئ خدای ومنه چې د کوم کار معلومات لري عمومي تجار دی د کاري نجیب عمومي تجار دی ودرېږه خبره واوره عمومي تجار دی او وروره خبره خو واوره ولې خبره نه اوري لایف مې راکړې خبره مې نه اوري هغه سړي ته وایم چې ګوره قضاوت به سم قضاوت کوي څوک چې لای پرخې چاته به وار ورکوي دا تراب صاحب ته وایم خبره دا چې دا اوس ورسه د حیرتان بندر ته اتانور د افتې څخه تاسو د جمهوریت معلومات لري په جمهوریت ولاړ یاست ګوره که تاسو د افغانانو خمخوار یاست اتانور د هفتې څخه یا د میاشتې کابل بانک ته د بندر څخه د دغه بندر څخه څو روپۍ عاید ورکوي د هفتې یو دومره خبره ده د اوس په هر بندر باندې د طالبانو خپل بانک دی چې کله یو څوک راځي د یو تجار کانټینر راځي د هغه بانک ته دغه حساب ځي هغه پرچی راځي د بانک د رئیس سره جمع کیږي دا پرچی به دی وړي چیرې دا به وړي کابل ته دغه د دنه خپل حساب غواړي کمپیوټري سیستم دی ټول د 1 روپۍ غلا ګوره ته خو دومره خبرې کوي چې اوپا صاحب څه وکړه اردو څه وکړه چا څه وکړه زه درته قسم خورم قسم په خدای د دا دی اوس راځه سبا راشه لای پراشه د اصلي سره زمان نمبر دی موټران به راځي ګوره درواغ ورشته به معلومه وګوره د حیرتان په بندر به سبا موټران پچې وسم ګوره موټران دوه تجارت ورکړي ګوره کاری صاحب دوه تجارت یو کاری نجیب ته چې پیسې دی پیسې نه راکېږي ملت راځي بیت المال ته کاری صاحب ګوره زه درته دوه تجارت دلته خم اشرف نومیږي چکزه کاری نجیب نومیږي چې تشل کاله په طالبان دا ملي تجارت دی په بولدک کې تجارت کوي تا خپل خدای چې سبایل زلای پر سمرتا د خلک بروالو ته خپل هغه دغه پورو منتشر کړو په کمیشن کاری دی صحیح خبر ګوره ښاروالي بیل اخلي دیوال بیل اخلي جمرک بیل اخلي خبره وره په وخت ورکړي تاله دې اختر په وخت ورکړي په نو سی زمون تو کراچۍ ته تبا نه پراشه ګوره د هرې خبرې دروغ معلومات کوم ار سبایل زلای کوم ابل ورځ ور خبره واوره ابل ورځ شیخ صاحب ستایلش په یادی کنه دي غونډه جوړه کړې و دغه تجارانو پکې برخه اخیسته و دغه تجارانو په مشرۍ چا خبري وکړه که ستا په یادی میډیا ته دا خبري راوتی او دا خبرو ریزلټ که ستا په یادی دغه خلاصه دغه مغز که ستا په یادی راوتی چې هغه تجارانو ژغ وکړي چې تاسو زموږ سره په دغه کار کې همکاري وکړي چې زموږ اقتصاد جوړ دي یو خبر او بل دا خبر ورته کړي چې تاسو زموږ فوجان او مجاهدین د اقتصاد لار یاست ګوره هغه هر چاته غوړ کړي
که دغه جمهوریت پیسې لږ اخیستې او اوس پیسې زیاتې دي ته دا اعتراض کوې زه هم دا صندوق ته ځي دا خبرې ول لږ وخت ورکړي دا په ډېره بخښنه سره یو پوښتنه زه هم لرم دا ته چې وایې چې عطا پیسې وهلي عطا پیسې وهلي عبدالله پیسې وهلي که دې جایدادونه ولې نه لیلام وایي مارکېټ ته لیلام یې کوي مسجدونه مدرسې ته جوړ کوي ولې تا ته حفاظت نه کوئ آفرین خو بیا هم دغه ورونه لا افراطي چې ګوره د چا په شخصي شتمني باندې قبضه کنه تا کار د غریب سره ده تا کار د اردو تا کار د اردو عسکر سره ده کشکې د عبدالله را کشکې ته کرزی را کشکې یو خبره واوره زه ما دومره مشرانو ته د عفې اعلان کړی دی ته خبر یې او راځي یو را روان دی ښه زه ماغزه دي نه را روان دي عادل ارمان والي هم راغی هغه آصف ننګ هم راغی ټول غله روان دي دا به چې دا حکومت ان شاء الله د حکومت دي من پرتوبه کوي خبره واوره یا خو به زه د پاکستان قسم ورته صفه خبره کوم ایمان به د پښونه نه لاندې کوم یا به زه د پاکستان قسم یا بنایم که د پاکستان قسم بیا خو دا هر څه په زول دي دا څه خدمت چې روان دي دا د ملک لپاره روان دي دا د افغانانو د تبعید لپاره روان دي په کار د ټول افغانان غیرت وکړي یو شي دا خلک له مابین یو شي او یا خو به زه افغانۍ یم په افغانیت او په اسلامیت او په عقیده به مې ته منې چې ستا ورور یم پښتون یم د علاقې یم سړی یم زه درته وایم ما لپاره اجازه راکړه که کرزی د امریکا په ټانګ راغله او ته د وروسو د پنجاب په ټانګ راغله ما ته یو افغانۍ هغې کې زه نه غږېږم زه هغې کې بحث نه کوم نه منو زه هغې کې بحث نه کوم کرزی د امریکا په ټانګ راغله ته د وروسو د پنجاب په ټانګ راغلی هغه هم افغان او ته هم افغان زما مشکل دا ده چې ته هغه خلک چې په غلا کې دي او هغه خلک چې فاسد خلک دي هغه خپل ته غېږ کې رانیسي ستا دا شل کاله جنګ نه څه په خاطر زه یو خبره تا ته وکړم ګوره قناعت وکړي وروره هغه چا ته وار ورکړي هغه په زړه کې یو پړاس که دغه هغه به پړاس که به وچوي بیا به خبره وکړو ته چې د تانور نه ګیله کوې زم ګیله من دی زه داسې نه ده چې د افغانستان د ملت په بد یم تانور د خدای نور نه راولي دوستم د خدای نور نه راولي دا خلکې چې تلي دوی امتحان ورکړي هغه بیا خدای نه راولي بیا غم وکړي انشاءالله هغه نه راولي دا زیری به زه در باندې وکړم قیصاري هغه تماما نور شي شو یا هغه خو یا قیصاري رستم یې تماما نور یوه خبره نه راوستل ځان ته خبره ده واک درلودل ځان ته خبره ده دا فرق وکړي بیا به کوو خو بیا که ته خبر یې بیا خبرې به زه تا سره وکړم ګورې یوه خبره واورې یوه خبره واورې درې سره کسان زما یوه خبره واورې بیا تاسو ته وخت در کوم ډېر وخت در کوم یوه خبره واورې ګورې تاسو به د دیني تعلیم نه یا خبر یاست خو الحمدلله دونه بیت مسلمانان یاست کلمه مزده ده محمد رسول الله په آخر پیغمبر منئ الله منئ څلور مذهبونه به منئ دا شانو باندې خو خبر یاست یوه خبره واورئ پاکستان خلق علما دي عقیدوي خلق دي د څلورو مذهبو پایبند خلق دي د الله شکر وباسي دا په وطن راغلي دي دا ښه زرین چانس دی دا په یوه کال و په پنځه میاشتې و په نه کال اعتراضونه مه کوئ په دا باندې تورې ټاپې مه وهئ تاسو دا خلکو ته لږ وختونه ورکړي دا وخت فیصلې کوي مه کوئ داسې مه کوئ یو نظر مه لرئ ګورئ تاسو یو طرف تر غړئ ټوله په یوه طرف ځغلئ دا ستاسو د خبرو نه هر څه معلومېږي چې تاسو د جمهوریت ملاتړي یاستو له ځکه کله د پنجاب زه سیاست په دنیا والو سره د پنجاب سره ګډ بولي د پنجابیانو سره ګډ بولي مه کوئ خدای ومنئ حق ته حق وویست موبایل در چا په جیب کې د خدای مینه ځان رنګېږي خبره واوره موږ د جمهوریت ملاتړ نه یو که ته غلط کار کوې ستا نه ملاتړ نه یو موږ داسې وکړه چې کوو همدې له خاطره کوو چې هر څوک غلط موږ د غلط انتقاد مخه نیسو بیا لاړو که نه بیا ګوره دلته نه دی خدای چې دا خبرو ته چې داسې مشرانه بیا حوصله ونیسي ګوره ښه او غېږ نه نیسي که تماما نورو بلو که بلو تا د لاسه په ما باندې راغلي تا به جنګ نه کولی د جمهوریت په سلو کې 80% مشکل ټول تا خراب کړی تا به جنګ نه کولی پرېږده بیا د نن به تا به 20 کاله په قرار پرېښی وې جنګ به دې نه کوو وطن به دې نه رنګوو هغه به دې نه کوو پرېږده نن دې هر څه خاچو تا خو 20 کاله چې ما پول جوړوو ته رنګوو تا خو چې 20 کاله پیسې دلې ته ما ته د جمرکو پیسې ښایي ته اوس د ولس لپاره ته وایې جګې دي زه تا ته وایم ګوره هغه تجاران دي د لیوا دي د جمرک سره څه کار دی خو هغه جواب یې د سره نشته وی دا تاسې درو دا زه نه وایم دا ملي تجاران دي زه دې ته نمونه غیصبل دي دا چې چمن کې د هغې خلکو نه پوښتنه وکړي د کمیشن کارۍ دي هغه سره څه کار دی د جمرک سره څه کار دی هغه دې نه مني
دا وایي چې دا په څلورو مذهبونو برابر دي، په دونه مذهبونو برابر دي، چې په دونه مذهبونو برابر دي مذهب برابر ده، مال وایي درې ښځې کوي ودا درې ما دي په خدای قسم کې دا ملک د ښځې تعلیم بند ده. کوم مذهب وایي چې د ښځې تعلیم بند کړ؟ کدا مل جوړ شو خدای دې امې کدا مل جوړ شو چې تبا غای مګر ما په ژوندونو میزان کې په ځان کې هغه رانه ولي پټیګو د په پکونه به د ما په ساده ایمان د خلک ولې کدا مل جوړ کو په دا راځي ولا کې جوړ کې ملک سیاست غواړي، ملک مخ غواړي، تب اوسکار لري، تب درشي لري، تب یونیفورم لري، تب سرخط لري، تب په ار ته بت لري. دا ټول د اسمان نه ولې ترجمه کا باندې ټول ډوب مولا دا رقم د خو په قران کې مولا کې د دې په ماري په